خوره تا چای څه کولې په بازار کې مو تر 2 سپوږمو په چای ځان ډک کړی بیا راغلم مړه تا به چای نه راخیستلی وای ورور چې خور له ورځې نو خور زړه ورکړي چای چیشته یا ما چای ډېر وکړې مړه په بازار کې مو دغه ډېر وکړې تورې مه وکړې شنې مه وکړې د پیغه مه وکړې دی نه ستا په نوي کړي بس خدا خور یو رب لري تاسو څنګه یاست نور کور ښه یاست ته څنګه یې بچیان دې څنګه دي ښه دي ستا بچی څنګه ده بچی هم ښه ده اوس جوړه ده برابره ده شکر دی تاسو څنګه یاست یا خیر دی موږ بالکل ښه یو دغه یوه بچی به راکوې دغه بچی دوستي به سره کوو دا مې له ځان سره فیصله کړې خو دې درکوم ورور ته ستا تر کور به نو بل زه چیرته ښه کور پیدا کړم هو بس دا دې لږ رالویه سو دوستي به سره کوو خو دې سره کوو خدای دې دا لویه کړي خدای دې دا جوړه ساتي ستا بچیان نه خدای جوړ ساتي خو دې درکوو تاسې نور څنګه یاست موږ ښه یو ته څنګه ورور ستاسې سپی شته که نشته مړه زموږ غوا صاحب بابا تللی دی اوس د وښو موټی پر کور نشته بس ډېر وختي وچه شو علي بابا له مرګ سره خو زموږ دی لاسونه پرې غوا هم لا وشکوي موږ خیال د کور بخت هم له بابا سره زموږ بخت وایي په بابا پورې تړلی بابا تللی دی موږ هم ښه ورځ بیا نه دی لیدلی یو شی مو هم نه سره سمو شو ته څنګه یې یا وروره زه ډېره ښه یم ورندیار څنګه دی وروره ورندیار ښه ده مړه ورندیار دی په زور کې دی د ګړنجی ځي چای در واخه خو دې راخه خدای دې جوړه لري یا ښه ده بالکل ښه ده اخښې چیرې دی هغه په روزانه پسې تللی دی بس ته اوس لا نه دی راغلی اوس به دی به نو ماښام ته ناوخته راځي څه ناوخته ماښام راځي هی کوټه هم ډېره ښه کوټه جوړه کړې ده ډېره خوندوره کوټه ده مړه وروره په دغه نو دوی خوارۍ وکښلې نو کان پر وایستل یا ډېره ښه کوټه هم جوړه کړې ده ډېره ښه کوټه ده تا دې خوند درکوي ډېر خوند یې راکړ بس دغه موږ په ګرځون کې دغه یو د خوشحالۍ د ترقۍ کار کړی نور ته موږ چیش کړي مسکینۍ کور دی بس خالي هغه د ماښام شی دې په تکلیف رارسوي خو خرقۍ د روزانې د دې هم نور کلی همسایګان ښه دي څه دي دلته یو همسایه وایي دا اوس مور یې ناجوړه وله خرقۍ په کوټه کې پرته وله هسپتال کې اوس یې راوړې وله ښه وله ښه خدای دې ښه کړي خدای دې ښه کړي یا مور اوس ښه ده بس خدای دې ښه کړي بیماریان خو ډېرې ګرانې دي په کور وروره ستاسې نن په وره کې اوس ټوکه شوله زه له ډېره خوشحالۍ وروره په څانګه نه یم پوهېدلې علم هغې بېهوشه نه شوله په تا باندې بابا په ارمان شو بابا دارنګه و زړه ته د چک راته ودرېد دارنګه د سترګو مه دای کېږي خوره ته ژاړه مه خدای بې خیر بابا خو زموږ هم لاره ماته کړه ځکه زه بله مطلبه نشته زیاته پیتا یوه ته اسره مایه بس بل به څوک نشته یو اسپرې نسته یې نیولي خوره زما نور ور څوک خور مه هم ته یې ورور مه هم ته یې خو زیاته راګرځه په کلو کلو مه ورکاږه لکه دا تر اوسه چې ورک وي زه نه راځم نو به څوک ته راځي تا وروره چای در واخله سړی یې کلې خو دې راخه وروره د چای له خونده ووتلی خوند نه کوي اوس خوره ده د دنیا ژوند دی هر څه به پکې راځي زړونه به لوی ساتو خوره سودا مه وله او ډېره سودا مه ګښه دخ گی وله هغه اولني یې د خور ونډه سته وړګې نه ده او دا ډېر شپې مه ګښه خوب نه دی کړی په دغه کش مه پر در چپ وي په ځان هم چپ وي په تا هم چپ وي سره دا غاړې مې سره خلاصې کړي وایه د دې خو هم څه نه څه چای نه کوم نه کوم دا غاړې مې سره خلاصې کړي وایه نو
څه حق به ستا هم پسې ځي یا به در رابخښلی وي یا به مو در کړی وي نو په دغه دپاره اوس رالم ګشه دغه یې در معلوم یم چې سپین زړګی شی یم نو کاش مې ډېر په در چپ وي بیخي مې کاش په در چپ سړی جګې نرۍ خوله یې وار تللی وای نو بس ځکه رالم سړی السلام علیکم ورسره وکړي په دا مجلس ورسره وغږوږو د حق به یا د وبخښلي یا بیا ورکړي چا به پوه کړي وروره تا حل کړی دی د خور څومره حق دی خوره د اوس ملایان خو یایي اتم یې حق کېږي خو په هغې ګرانه ګراني کې به زیان د 12 دی هم د خور حق نه کېږي ځکه اوس ګراني ډېره سوله نو اتم بیا کو هغه شرعي ملایان خو دغه یایي چې اتم حق یې کېږي نو مړه اوس نو ستا به څه حق کې راځړي بغیتن نخ سړی ګشه د هغه ښه یو سره خلاصې کړو وروره په کور کې ناست یو موږ په ګرانۍ په دغه شیان څه خبر یو تاسو خو نو د باندې وځاست دغه مسلې خو نو ګرد تاسو ته معلومې دي وره اوس خو نو پخوا وخت نه دی اوس خو ګراني ډېره سوه خرچې ډېرې سوې اوس په هغه ټیم کې به ما په تا ډېرې خرچې وکړلې ته درېیمه مسکول په در وویلی نو نورې خرچې مو په در کولې ته پر ما بیخي ډېره ګرانه وې دونې پر ما ګرانه وې زه به دا خوسیوله به تلم یا به مې لرګي راړل شام به مې راړل ادې مسکینې به ویلې ته دا د سره بوځم بیا به نو ما بوتې زه به روان وم ته به راپسې ولې نو د جګه نرۍ به وې نو دا جګه نرۍ نو ګشه ما به در کښېښوی دا ګشه د آبا او د ادې مجلس دی نه دا ما به در کښېښولی ته به راپسې ما بوله هله جګې نرۍ را تېزه شه نو ته به نو دی تېز را روانې ستا نو د ښایسته ژړې ویښتانو راپسې به وې لاړه په سره غرمه بیا به مې لرګیان راټول کړي بیا به را روان وو ګرده ورځ به مو راپسې وو ته به ما ډېره ګرانه بیخي دوی نه باندې ګرانه وې چې ګښ ماغزه مو پر در ښورېدل خود وروره ستا ګرانۍ به زما څنګه هېرېږي خوره دغه ګی در خلاص کړی وای نو څه چل کوې په دغه حق باندې دا خو در سره دی نو وروره زما په دغه ګایو څه سره خلاصېږي ته یا زه څه وکړم ته ما ته که سره ته وایه زما مشوره ته راکړه خوره زه به نو ستا په حق کې څه وایم دغونې که درکې ویلی سم زموږ همسایه کلیوال باقي نه دی ته خو یې پېژنې د دغه پلار چې مړ شو 4 خویندې وه دوی په نره ورځ یې حق ور وبخښئ اوس دوی زړورې کور ته ورځي په پراخ تندي ورځي نه د ورونو نیت پر بد دی نه د وروروغه پر بد دی د ښایسته ګرانۍ دی په میان کې نو نور ستا خوښه ده زه به په دې کې څه وایم وروره زه چې دا خپل سړي نیستي ته چې وګورم په پټ مرځي په پټ نه راځي دا یې سپاره نیستي دا یې سره نیستي ته وایي ته چې وګورم زه یم راکړی ده والله ما به د هغه اولاد ته یو شی پور کړی وي اوس ما دې لږ ژوند شوی دی لږ خاري ولی بیا ما څه کوی دی خود مو در بخښي وروره ما نه ستا نه کور زه به ما څنګه راړې اوس موږ دا رنګه ته که سره نیستي ده ته موږ خپله وینې خوره زه خو په دغه نیت نه وم راغلی د ستا خوښه ده زیاته نه وکړه ته چې حق راکړه در کوم بیا ستا حق دی وروره ته نو بیا په کوم نیت راغلی وې چې په نیت نه وې راغلی بس زه په دا نیت راغلی چې د جهان خویندې څه کوي ته به هم هغه وکړې نو هغه ته هغه د خویندو رنګکن نه وختې وروره زما یې خویندې خو سره په خپل حق خبرې نه وي نیم خویندې بیا ژوند ښیي د سړیانو پیسې وي جایداد یې وروره زما خو ژوند ښه دی نه مو پیسې شته نه مو جایداد شته نو بس دغه ستا د پلار اتمه دی که راله بس په دغه به زه څه وکړم وروره ته به نو څه لارنګه را سره کوې ستا به نو بیا په کشکنده کړي یا خور زما لږ خوا بدېږي نه خو زه یم دا ورورونه د دي اورندیا د دغه به نیت په در بد شي که زه څه کوم ستا حق دی سبا راځې بل سبا راځې راشه بس دا خپل حق به در جلا کړم زیاته به راټول بې کې زیاته نور چیشتې ښه وروره و بس راته د خپل حق را راټول کړه په ورورګلوي او خورګلوي کې به دغه خوند بیا نشي پاته دغه یو ګی به وي نو څه لپاره خو وروره څه لپاره نه پاته کړي دا به اسلام هم موږ ته راکړی وي نو څه بیا به خوند څنګه کې پاته کړي مړه بس زیاته ډېر خبرې نو څه کوو سبا به دغه اخښی راولي زه اوس درڅخه ځم بس دعا یې کوه راته وروره که په دغه ته
ناراضه کېږې بیا نو زه نه درځم موږ ونې کلونه نیستې وړکې ده اوس بیا هم یوسو خدای به له لوږې نه مړه کړي خدای به په راتره کړي که ستا پایه کش کنده کېږي بیا زه نه درځم وروره خیر ته راته بیا بارته بیا یو وار مجلس پر وکړو صحیح بیا راته بیا بارته بیا د فروغ اخښې یو وار خبره وم په دا مجلس باندې صحیح په ناراضه معلومات شوی نه اسمه خامخا سوس مې ټبن دی بیا بارته پر وژغوږ سمه ده وروره همخه شه وای خدایو د نن سبا ورونه دي په ونې جایداد نه سوی مول ای زما اتم روپۍ ته هم پټ دی ای خدای دغه حال دی وروره دا دوی کورونه مو باندې دي هېڅ څوک یې نه لري زه درځه تللی ځمه نو څه لږ شپه کوم شپه نه کوم ځمه خلیل عالم صاحب له ده سره به ووینم او رښتیا ما هغه پوښتنه هم نه کړه درځه ووایه ته راغلی څنګه وې خیر وایي څه پریشاني خو نه وه د څه شي صاحب خرڅه مرڅه یې غوښته که څنګه یا خرڅه یې نه غوښتله دې ورځ زما د پلار اتمه د ولاغه به درکړي لالا به هغه حساب جوړ کړی ای خوارکایه سمانګي یو ګای کې در پوکي بس ته پر موږ رایلاسي د څه شک یې دی د څه شي و دی د څه شي ایدونې خرڅې مو پر کړي ایدونې خرڅې مو پر کړي حساب درکړم روپۍ یې هم نه پاته شي دا څو کال یې ته ساتې تو خدای پرتای کې جن نه دی درول هرنګه کونه غواړاست لونې سوي یاست که څه غضب من څه خبر یم دې ویل زه څه به خبر یم زه ستا د دې په حساب څه خبر ته نو خبر څه ته څنګه نه خبر زه څه به خبر یم مړه ته نو خبر څه مرڅټې بس څټې در اخیست کې د په یوه شي نه خبر ته په دا نه خبر چې موږ نوکان پر ووتل دا جایدادګر موږ جوړ کړي د پلار له مرګه بعد بس یې لره له سوي یاستئ څوک یې در پوکي به زیاته بران خیر است دغه واخه دا سر پیدا ستا کرایه ده دغه د کار دی ځه ځای بش ګینې لري دلته ما سره حقونه نشته یا یې نه غواړم زه د دې ته هغه نه یې غواړې بس ځه ځه که نه غواړې ما ستا یې دپاره ګټېږي خل د شپې دی یې د بله دنیا ته حساب کوي معاینې نشي ساتلی پوهېږې زما په ژوند د منې کوي داسې ګشه مغزه یې سره خراب کړ حساب یې ګرد په له راګټ نه د دې خو به حق وي دوی د چې دپاره راغورځېدلی دي په دا نه ده خبر چې د مځکې پر سر مې د هغوی نه دی خوښ عجبه ده زما له ښو سره موږ یم هر کال په روزه کې روزه مات ولږم هغه ښه یې ګرد ایر کړ لنډه یې ده حق یې وی حق یې راسره نشته صفا خبره ده نور به زیاته وخت نه په ضایع کړو یوه خور هغه هم په صرف لونده یعنی ټولو کې اوچت عمل په اعمالو کې یقینا ویل کېږي که نه مونځ دی لمانځه ډېر تذکیر دی ذکر دی په قرآن کې تاسو به حیران شئ چې د مونځ تفصیل الله رب العالمین په داسې صورت باندې په قرآن کې نه دی ویلی څومره په تفصیل چې د میراث مسله ویلی دا ډېر غور طلب دی الله رب العالمین د مونځ ته قرار ډېر دی چې مونځ کوئ تفصیلات یې نشته او څومره تفصیل چې د دې وراثت دی دومره د مونځ نشته د وراثت کې خو دا تفصیل هم ښودلی دی چې د هلک کیسه څومره ده د جینۍ ده د خاوند ده د ښځې د مور نو هغې کې خو دا ټول ښودلی دي چې په دې کې چېرته امت کوتاهي ونه کړي خلک کوتاهي ونه کړي ګورئ
فریضة من الله، وصیة من الله، تلک حدود الله. الله رب العالمین ورته ګوره فرض ویلی دي چې دا د الله د طرفه فرض کړی شوي دي. الله رب العالمین د دې طرف دې حد پورې خبره کړې ده چې دا حدود الله دي، دا لیمټس پورې چې چېرته کراس نه کړي چې ته خپلو ښځو له خویندو له تاسو چې دی وراثت کې حق ورنه کوي. که دا وکړو نو یعنې تاسو به د حدود الله نه تجاوز کوئ او ګناه او سزا یې دا ده چې دا وګورئ یعنې د کفارو دپاره چې څنګه وعیدونه راغلي دي که نه، داسې د دې وراثت نه د منکر سړي یا د وراثت د نه ورکولو والا سړي دپاره چې ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا، یعنی داسې سړی چې کم سړی د وراثت په حق کې کمزوري کوي او په دې کې چې دی هغه کوتاهي کوي، وراثت نه ورکوي، د ګناه دا ده چې دی همیشه دپاره جهنمي دی. خیر دی، شکر دی، موږ هم ښه یو الحمدلله. ټلیفون مې د دا دپاره در وکړی چې سهار به ته یې ځکه نه دی راته راولاست دغه د دې حساب به زه برابر کړم ماښام زه د دې خپل حق به ور رسو. هو بس سهار یې راوړه خامخا